احساس وکړئ که چېرې تاسو د سمندر په یو غونډۍ کې یوازې ګیر شئ، یو داسې غونډۍ چې هر طرف ته صرف نه ختمېدونکی سمندر وي. نه څوک د مدد دپاره راتلی شي او نه د چا آواز اورئ. خوراک صرف کچش، نه میوې او اوبه صرف د باران انتظار. نه د اوسېدلو لپاره کور وي او نه د اغوندلو لپاره کپړې او څپلۍ. نو تاسو به ژوند څنګه تېروئ؟ همدې باره کې دا نن کیسه ده چې څنګه یو دوه ماشومان د سمندر په یو غونډۍ کې ګیر شوي وو. داسې ماشومان چې په ښه بد هم نه پوهېدل، نه ورسره د اوسېدو دپاره کور و او نه څه خوراک. آیا دا ماشومان به دلته ژوند وکړي که مړه به شي؟ نن به موږ په دې ویډیو کې د دغه ماشومانو په دې غونډۍ کې د ژوند کیسه اورو. چمتو شئ، نن یو دردناکه او د مینې محبت نه ډکه کیسه ده. کیسه شروع کېږي د یو غټې بیړۍ نه چې پکې دوه ماشومان ریچارډ او ایملاین ناست وو، او دوی سره د ریچارډ پلار آرتر او نور هم ډیر کسان وو. دا بیړۍ سین فرانسیسکو امریکا ته روانه وه. دوی خپلو کې خبرې کوي چې ناڅاپه په بیړۍ کې اور ولګي، شور جوړ شي او خلک منډې شروع کړي. په بیړۍ کې وړې وړې کښتۍ وي، هغه راوباسي او ټول خلک په هغو کې سواره شي. خو ریچارډ او ایملاین د خپل پلار نه جدا شي او د یو بل کس پیډي سره په کښتۍ کې وخیږي او دې سره بیړۍ کې یوه غټه دمکه وشي. شور او لوګي جوړ شي. د ریچارډ پلار هغوی ته آوازونه کوي، خو د شور له وجې هغوی آوازونه نه اوري او نه یو بل ویني، او همدې سره دوی په کښتۍ کې بېهوشه شي او ټولې کښتۍ یو بل نه جلا شي. پیډي راپاسي او وویني چې د هغوی کښتۍ په سمندر کې یوازې روانه ده او بل هیڅوک نه ښکاري او نه ورته دا پته وي چې دوی کوم ځای کې روان دي. حیران پاتې شي او کښتۍ په سمندر کې روانه وي او دې سره پې شپه راشي او دوی په کښتۍ کې ویده شي. سهار چې راوچت شي نو په سمندر کې یو غونډۍ وویني. ډېر زیات خوشحاله شي ځکه دوی ته یو نوی ژوند میلاو شو او کښتۍ د غونډۍ طرف ته تاو کړي. غونډۍ ډېره ښایسته وي او هر قسمه د میوو بوټي پکې لګېدلي وي، خو ځینې میوې ډېرې خطرناکې هم وي او دا د دوی ژوند هم اخیستی شي. دوی غونډۍ ته راشي او هلته د اوبو یو خړ وویني او ډېر زیات ورته خوشحاله شي ځکه دوی په سمندر کې 2 شپې تېرې کړې وي. ډېر تږي وي ځکه د سمندر اوبه صافه او د څښلو نه وي او دلته هغوی ته صافه اوبه میلاو شي. اوبه وڅښي او لامبل پکې شروع کړي. ریچارډ په خوړ کې بره وخیږي او هلته هغه ته یو انساني سرکوپړی میلاو شي او دې نه دا معلومه شي چې دا غونډۍ د خطرو نه ډکه ده. پیډي د هغه نه کوپړی والي او ګوزارې ښي او د هغه ځای نه روان شي. ایملاین وږې وي او د یو بوټي نه د میوې یوه دانه وشوکئ او هغه خوري چې پیډي یې وویني. هغه دانه ترې واخلي او ګوزار یې کړي ځکه هغه یوه زهریله میوه وي چې انسان وژلی هم شي. پشي او ځان ته اور بل کړي او 3 واړه ورته وده شي. د سهار لمر راوخیږي. پیډي ماشومان راپاڅي او سمندر ته د کبانو نیولو لپاره روان شي او هغوی ته د کبانو نیولو چل ښایي. څه کبان ونیسي او هغه وخوري او بیا پیډي ریچارډ ته دا ووایي که چېرته کښتۍ راغله نو دلته به اور لګي چې هغه موږ وویني او موږ د دغه ځای نه وباسي. شپې تېرېږي او اوس هغوی لږ خوشحاله وو ځکه دلته هغوی اوس لږ عادت شول. سهار په سمندر کې هغوی خپله مستي کوله او کبان به یې نیول او د بوټو نه به یې میوې کولې او شپې ته به یې خوړل. یو سهار پیډي د میوو په تلاش کې وځي او د غونډۍ یو بل خوا ته لاړ شي چې هلته هغه د انساني بدن ټوکرې وویني. هغه باندې د یرې او ډار تبه راشي او د هغه ځای نه رامنډه کړي. ریچارډ او ایملاین راوغواړي او دواړو نه قسم والي چې تاسو به هغه طرف ته نه ځئ. هغوی د پیډي خبره ومني او بیا پیډي ښه شراب وڅښي او بهر راوځي. شپه وي او ماشومان هلته وده پرېږدي. سهار چې هغوی راپاڅي او وګوري نو پیډي نه وي. هغوی ورپسې بهر راوځي، یو خوا بل خوا کتل کوي او بیا په توربین کې هغه یو بل اړخ ته وویني چې هلته پروت وي. دواړه ورشي. پیډي چې راوړی نو هغه مړ وي او د هغه د خولې نه یو ورکوټی لړم راوځي. ایملاین د ډېرې یرې نه بېهوشه شي او ریچارډ یې ځان سره خپل ځای ته راوړي. اوس دواړه ماشومان بالکل یوازې پاتې شي. ایملاین ژاړي او ریچارډ ته د هغه ځای نه د تللو ووایي. ریچارډ د هغې خبره ومني او سهار د هغه ځای نه روان شي او یو بلې غونډۍ ته لاړ شي. وختونه تېرېدل او اوس هغوی غټ شوي وو.
د لرګونه یې ځان له یو کور جوړ کړی و. کبان او میوې به یې خوړې او ښه په مستۍ سره یې ژوند روان و. ښه خوشحاله و او هر وخت بس مستي به یې کوله. یوه شپه هغوی خپلو کې ګپ لګوي چې د ریچارډ غوږونو له د ډول اواز راشي او دا اواز هم د هغه طرف نه را روان و کوم طرف ته تللو باندې چې پیډي هغوی منع کړي وو. د غونډۍ په هغه طرف ته خطرناک ځنګلي خلک اوسېدل او هغوی ته د پیډي هغه خبره را یاده شي. خو سحر ایملاین پټه هغه طرف ته روانه شي او هلته یو بوټ شکل غټ بوټي وویني. ایملاین ورته ګوري چې د بوټي د ویښ نه وینې راوځي. ډیره زیاته ویریږي او د هغه ځای نه منډه کړي. ایملاین ډیره یریدلې وي او شپه شي او هغه د ریچارډ سره نږدې څملي او په ریچارډ کې هغه فیلینګ راوچت شي او هغه ایملاین ته د نږدې کېدو کوشش کوي. خو ایملاین یې ځان نه لرې کړي او د هغه نه لرې یوازې څملي. د شپې ریچارډ راویښ شي او یو ځل بیا ایملاین ته د نږدې کېدو کوشش وکړي خو هغه یې ځان نه بیا لرې کړي او د شي. سحر چې ایملاین راپاسي ریچارډ لرې یوازې وویني چې ناست وي. ایملاین ورته وزونه وکړي خو هغه ورته غوسه شي ځکه هغه د ایملاین نه خفه شوی وي. بیا د کیلو کولو لپاره په یو بوټي وخیږي او هلته نه په سمندر کې یو کشتي وویني. ایملاین ته د اور لګولو لپاره وزونه وکړي خو هغه اوس دلته خوشحاله وه او د دغه ځای نه یې تلل نه غوښتل ځکه هغه اور ونه لګوي. ریچارډ د اور نه لرې وي. هغه چې د اور ځای ته راورسي نو کشتۍ غیبه شوې وي. هغه په ایملاین باندې ډېر زیات غوسه شي او ځان له د دغه ځای نه د وتلو کوشش شروع کړي. ریچارډ یو کشتۍ جوړه کړي او په هغې کې روان شي خو کشتۍ ډېره کمزورې وي او لږه تللو سره هغه ماته شي او په دې باندې ایملاین له خندا ورشي او په هغه پورې وخاندي. خو ریچارډ هغې ته غوسه شي او ایملاین د کور نه بهر کړي ځکه دا کور هغه جوړ کړی و. ایملاین بهر په یو غار کې شپه تېره کړي. ټوله شپه په هغې باران وشي او ډېره په سختۍ سره پې شپه تېره شي او سحر بیا هغه بوت له روانه شي. واپس راتلو کې په یو ډنډ کې د غټو لشو والا زهریله کبو باندې خپه کېږي او خپه یې زخمي شي. سخته تمه پې راشي. غر له ځان راورسوي او راپرېوځي. ریچارډ ورله راشي راویلي او هغه بوت ته یې یوسي او د هغه نه یې د رغېدو دعا وغواړي. همدې سره ایملاین روغه شي، سترګې وغړوي او راپاڅي او د هغه ځای نه را روان شي او دې سره یې په زړه کې د ریچارډ لپاره مینه پیدا شي او یو ځل بیا د مینې ژوند شروع کړي. موج مستي، مینه او خندا یو ځل بیا شروع شي. دواړه بوت له یو ځل بیا لاړ شي او هلته میوې خوري. د مینې نه یو بل ته په خوله کې میوې ورکوي. په خندا خندا کې سره یو بل ته ډېر نږدې شي او اوس احساسات د کنټرول نه بهر شي او دواړه ښه په جذبې سره هغه وکړي او بیا ډېر په خوشحالۍ سره خپل کور ته را روان شي او اوس د هغوی ژوند د خوشحالو ډک شوي وي او هر وخت بس دغه کار ته کار ووایي. یو ځل بیا هغوی خپلو کې ګپ لګوي چې د ډول اواز راشي. ریچارډ د اواز طرف ته روان شي او هلته وویني چې د هغه بوت مخې ته ځنګلي خلک ډانس کوي. هغه ورته یو ځای کې پټ کېني. ځنګلي خلکو د بوت مخې ته اور لګولی وي او دوی ورته ډانس کوي او یو کس یې سملولی وي د هغه نه په تبر سر ووهي او مړ شي. دا د هغوی قرباني وه چې هغه بوت ته به یې ورکوله او همدا د هغوی دستور و. په دې لیدو سره په ریچارډ باندې د یرې تبه ولګي او هغه ځای نه منډه. ډېره په تکلیف وي ځکه د هغې بچې کېدو واله وي. چیغې وهي او ریچارډ د هغې مدد وکړي او یو زوی یې پیدا شي او دواړه ورته ډېر زیات خوشحاله شي. بچې وږي وي او جاړي خو دوی هغه ته میوې ورکوي او هغه یې نه خوري. دوی دواړه دلته په دې غونډۍ کې واړه راغټ شوي ځکه دوی ته هیڅ علم او پوهه نه وي او نه ورته د ماشوم د خوراک پته وي. ماشوم جاړي او هغه ایملاین راولي او ټټر پورې ونیسي خو د ماشوم خولې له د ایملاین هغه ورشي او هغه څکل شروع کړي او اوس دواړو ته پته ولګي چې د ماشوم څه خوراک دی. سهار ریچارډ هغه غونډۍ له بیا روان شي په کومه کې چې هغوی اول اوسېدل. غونډۍ ته ورسي او هلته د پیړۍ پنجره وویني او هغه ته دا پته ولګي چې د انسان دننه بدن څنګه دی او بیا د هغه ځای نه واپس راشي. ایملاین خپل بچی ته لمبو ښایي او په یو ډنډ کې روپۍ ورکوي. ریچارډ هم راشي او دواړه خپل بچی ته لمبو ښایي او هغه لمبو زده کړي او بیا درې واړه سمندر ته ټوپ کړي او ښه په مستۍ سره لامبي.
او اوس د هغوی په ژوند کې خوند نورم زیات شي. یو سهار هغوی په مستۍ کې یو بل په خټو ولي او درې واړه په خټو تور شي چې د لرې نه د ریچارډ پلار آرتر هغوی په دوربین کې وویني او د دوی طرف ته را روان شي. خو دوی اوس دلته ډیر خوشحاله وو او د دغه غونډې نه یې تلل نه غوښتل. د هغه ځای نه پاسي او غونډې ته ننوځي. دوی ځانونه په خټو تور کړي وو ځکه آرتر هغوی ونه پیژندل او هغه دا وګڼي چې دا څوک ځنګلي خلک دي او هغه ځای نه واپس روان شي. ایملای ریچارډ ته ووایي چې دا ځای پرېږدو او خپل اولني ځای ته ځو. ریچارډ د هغې خبره ومني او تیار شي او سهار د هغه ځای نه روان شي. هلته ورسي او ریچارډ د کښتۍ نه کوز شي. هغوی دواړه په کښتۍ کې پرېږدي او ریچارډ د کیلو راوړلو پسې لاړ شي. خو ماشوم د کښتۍ لرګی لاندې اوبو ته وغورځوي. ایملاین کوشش وکړي خو راوچت یې نه کړي او ریچارډ ته آواز کړي. هغه ورله په منډه راشي او سمندر ته ټوپ کړي. خو یو خطرناک شارک کبه په هغه پسې شي او د هغه د خوړلو کوشش کوي. ریچارډ لرګی پرېږدي او کښتۍ طرف ته تیزه لمبو شروع کړي. خو شارک په هغه پسې رانږدې شي او ایملاین په شارک باندې په هغه بل لرګي ګوزار وکړي او ریچارډ ته بچ کړي. خو د کښتۍ دواړه لرګي سمندر ته ګوزار شي. دواړه ډیر کوشش وکړي خو لرګي یې لاسته رانه شي. لاندې سمندر کې ورته شارک تاویږي ځکه لاندې هم ګوزیدی نه شي او سمندر د هغوی کښتۍ لرې یوسي. شپه پرې راشي او دوی هلته کښتۍ کې ویده شي. خو سهار چې ایملاین سترګې وغړوي نو د ماشوم په لاس کې هغه زهریله دانې وویني چې هغه یې خوري. هغه ورپاسي او دانې ته واخلي خو ماشوم څه دانې خوړلې وي او دې سره ماشوم بېهوشه شي. ایملاین ریچارډ د مدد دپاره ووایي خو اوس دواړه په سمندر کې ګیر شوي وو او د بهر وتو هیڅ لاره نه وه ځکه ریچارډ هم هغه دانې راغونډې کړي او نیم یې ایملاین ته ونیسي. دواړه دانې وخوري او هغوی هم بېهوشه شي او راپرېوځي. او اوس داسې ښکارېده چې د دوی د ژوند کیسه په ختمېدو شي. درې واړه په کښتۍ کې بېهوشه پراته وي چې د لرې نه آرتر هغوی په دوربین کې وویني او د دوی طرف ته را روان شي. هغوی ځان سره کښتۍ ته واچوي او د سمندر نه یې بهر کړي او همدې سره د دې فلم خاتمه وشي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راتلونکې ویډیو به دې نه هم زیاته خوندوره وي.